كإني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا. به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا، لم أدري يأسي. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید که خوب و خوش سر حال بوده، لباس عافیت بر تن داشته، از گزند روزگار در حفظ الله متعال باشین. قسمی که شما در جریان هستین، لله الحمد فعالیت‌های کلینیک باران رحمت روز به روز خوبتر و بهترتر شده میره. قسمی که شما در تصویر میبینین، ما فعلا در بخش نسایی ولادی هستیم. همراه دکترست انشالله صحبت میکنیم، کلام همراهشون آغاز میکنیم، ببینیم که اینا تا چی اندازه تانستن که مصدر خدمت بر مریضا و مریضای مستمند شوند و وسایل را که آوردیم در موردش همراهشون مشوره میکنیم. دکتر صاحب سلام برسه، خدا کنه که خوب باشین. دکتر صاحب میشه که در قدم نخست خدا معرفی کنین، در مورد خود، در مورد تحصیلاتتان معلومات بتین؟ حضرت ملاله دې زه چې یم د نسایي ولادي یو ډاکټر یم، متخصصه یم، دلته خپل کار هغه مخ ته وړم او تحصیل مې په خپل افغانستان کې کړی دی او خپل هم دلته ژوند کوم په حسن خیرو کې. وسایلی که از طریق دوستا به باران رحمت در بخش نسایی ولادی کمک صورت گرفته، چقدر مشکلات شما را مرفوع ساخته؟ اول خو زه د دې چا چې موږ کومک کړی او تاسو د ټولو څخه موږ ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره همدا کومک وکړو او دا ډېر زیات ښه کومک چې موږ وکړو. خدای وکړي چې په آینده کې موږ سره نور کومکونه وکړي. زموږ مریضان وخت وو خو مطمئن نه وو، ځکه چې افغاني ته به چې راغله زموږ میزونه نه وو، ډیلیوري میزونه نه وو، دا نور سامانات چې کوم د ولادت او د نور هغه نه وو موږ سره. تاسو چې کوم کومکونه وکړل، اوس مریض چې راشي مطمئني، میزونه پیدا شو، چوکۍ پیدا شو، د ډیلیوري میز پیدا شو. وخت ولادت نشو ورکولی، اوس موږ مریض ته ولادت ورکړی دی په دې میز باندې. میشه که شما در مورد مشکلاتی که دارین در کلینیک، با چی مشکلاتی که مواجه هستین او را مشخص کنین؟ موږ چې دی اوس یو تلویزیون منی ته ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې مریضان راځي، هغه بعضې 3 میاشتې 4 میاشتې حامله چې وي، هغې دپاره بعضې مشکلات چې موږ هغې دپاره الټراساؤنډ ډېر زیات ضرور دی او ډیلیوري هغه کې هم زموږ ته الټراساؤنډ ضرور دی. بعضې دواګانې چې موږ سره نشته دی، هغه دواګانې به تاسو موږ کومک کوي، هغه دواګانې موږ ته راوړي چې دلته پکارېږي. بل زموږ هغه اتاق کې هغه المارۍ نشته دی، الماری ضرورت چې زموږ پکې عاجل مریضان دپاره دواګانې ضرورت یې موږ پکې کیږو. دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر که بر ما وقت دادین و معلومات مفید بر ما ارائه کردین. الله متعال اجر دارین نصیبتان کنه. عزیزان گرانقدر، قسمی که شما دیدین ما گزارش کوچک را بر شما از بخش نسایی ولادی آماده ساختیم. لله الحمد امکانات تا حد مهیا شده، اما دکتر صاحب خواسته های خود داشتن که ضرورت التراساوند و بعض مسائل دیگر که از نگاه طبی ضرورت داشتن او را در گزارش بر شما ارائه کردن. کسی که میخواهد تا باران رحمت وسایل از طریق شما آماده بسازه و مصدر خدمت به مریضان صورت بگیره، ما پل ارتباطی بین شما و مریضان مستمند هستیم تا بتانیم از طریق شما لبخند بر لبان هموطنان مستمند خود آورده و خدمات صحی استاندارد برشان ارائه بداریم. تا گزارش بعدی همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.